أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت پاک په بیان کې مو د مکه مکرمه د فتح واقعات رجم بیان کړي و چې نبی علیہ السلام مبارک مکه مکرمه ته داخل شو، فاتحانه انداز کې داخل شو. مکه مکرمه په ډېره اسانه طریقه باندې الله فتح کړه. د مکه مکرمه مشهور دولارې وی په هغه وخت کې د بهر نه یوه بالایي د بره نه چې کومه لار ده حجونم ورته وی، معلام ورته وی، او کدا دی زوړ نوم دی. خپل نبی علیہ السلام د اراده وکړه چې په دغه په دغه لار مکه شریفه ته داخليږم، او حضرت زبیر د مسلمانانو لخرې دوه ځای کړ. حضرت زبیر رضی الله عنه ته وی چې تبم په دې لار په مکه مکرمه داخل شي. یو نشیبی علاقه ده، کدن وته وی، نن سبا وته نوم کودی وته نن سبا و یو مسفلا. خالد ابن ولید رضی الله عنه ته وی چې تب په دې لار راشي. دواړو ته حضور پاک دا هدایت جاری کړل چې جنگ به نه کوي، په خپل به پچا غزار نه کوي، جنگ به نه کوي، توره به نه چلوي. البته که تاسو باندې چا غزار کو نو بیا خیر دې کولی شي، او که چا د سره جنگ نه کو دې ته مو ګوره چې دا خو زموږ دشمن دی او ټول عمر موږ سره جنگونه کړي دي، احد کې خندق کې په موږ حمله کړي دي، دا خبره به یېري. بس ما امن ورکړی دی، نو که چا په خپل در باندې غزار کو نو بیا تاسو ته اجازه ده. داسې خو څوک نشي کولی چې په تورې پتا غزار کوي او ته غږ نه کوي، او که تا باندې چا تعرض نه کو، غزار نه کو، تاسو به د خپل طرف نه د جنگ ابتدا نه کوئ. نو خالد ابن ولید رضی الله عنه چې د دغه طرف نه کدن د کدا د علاقې نه چې نن سبا کودی او مسفله وته وي په دې را داخل شو، نو بعضې داسې نوجوانانو هغوی په دغه علاقو کې چا لمسولو تورې ورسره جنګ ته ولاړو. اکرمه ابن ابي جهل د ابو جهل زوی دی، صفوان ابن امیه د امیه زوی دی. دې دا ماشومان او دا نوجوانان لکان دې پارولي چې تاسو به دغلته کې په لاره څوک نه پرېږدی او بند وتړی. نو هغوی سره یو جړپو شو، داسې جړپو شو چې په هغې کې دوه مسلمانان شهیدان شو او 40 پکې دا کافران مردار شو. دا معمولی جګړه وشوه. مسلمانانو طاقت خو زیاتو، تجربه کارم خالد ابن ولید رضی الله عنه. نو بعد نور کافران څوک یو خوا کورونو ته وتښتېدل، پټ شو، څوک غر ته وتښتېدل، څوک یو خوا څوک بل خوا. نبی علیہ السلام د تورو دا برېښنا ولیده، وی دا برېښنا ده څه ده؟ وی صاحب جنگ شروع دی. وی کوم ځای وی په مسفله دغې طرف کې. وی ما خالد ته نو ویلې چې جنگ به نه کې، تورې به نه چلې. فوراً خالد ابن ولید راوغوښته، وی ته خو ما پوه کړی وې چې توره به نه چلی، جنگ به نه کې، ولې دې وکړل؟ وی صاحب ما ابتدا نه ده کړې، دغه هلکان ناستو په مونږ یې ناګهاني په هغه شو په تورو غزارونه وکړل، مونږ مجبور شو چې مونږ تورې وچلولې. زه وی بیا هم ښه کړی دی، خو نور به غږ نه کوی. دغه معمولي جنگ وشو په دغه مسفله علاقه کې، او په هغې کې 40 کافران مردار شو، 2 مسلمانان شهیدان شو. حضور پاک د بالایي علاقې نه راغی. نن سبا ورته معلا وی، حجون ورته وی، کدا ورته وی، د الف ممدود الف د مدې سره. او په دغه علاقه باندې ولې راغی؟ دغه علاقه وه چې حضرت ابراهیم علیه السلام کله خپله بیبي هاجره او اسماعیل علیه السلام ماشوم دقلته پرېښودل، نو دقه ځای کې ابراهیم علیه السلام د الله نه سوال کړی او د الله په حضور کې درخواست کړی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. دغه ابراهیم علیه السلام ډېر دردمندانه درخواست الله ته کړی.
ډېر پاجزه سوال کړو ځکه خپل نوجوانه پیغله خزا او خپل ماشوم بچي پرې خو دی ډېر په افسوس دی وت او دویم داوا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله هجرت کو مدینه ته نو دقه ځکه مکه ته مخ کړي او ډېر پاجزه رب العالمین ته سوال وکړو او مکه ته مخ کړي وی اے مکه ما احبک الیا ډېر مخوخه ډېر راته نږدې ارمان کستا قوم ز نوې وستنو ما بستانه بار یو شپم نه وته راکړي ستا قوم مې نه پریدي ډېر پاجزه حضور پاک اوته نوم دقه لار باندې نبی رسول الله راغی الله تعالی د شکرې په بنیاد او چې کله مکه ته داخله ده یو عجیب انداز دی مکه فتح کیږي فاتحانه انداز دی د مسلمان ډېر ویل اخکر دی مقابله کې څوک شته نه چې وته ودرېږي داسې وخت کې خلک ډېر د بهادرۍ او د کبر اظهار کوي مټې وایي او چغې وایي او اوازونه کوي چې څوک مقابلې لروځي قسم دې تاسو تاریخ وګورئ حضور پاک ډېر په تواضع او په انکسار او په عاجزۍ مکه کې داخلېږي ډېر په عاجزۍ یو صحابي فرمایي وای ما نبی علیہ السلام نسترګې بل خوا نه اړولې چې د حضور پاک مکه کې داخلېږي بالکل مقابله کې څوک نشته فاتحانه انداز دی چې د حضور پاک شان به څنګه وي سر مبارک ښکته کړی او په خپله اوښه مبارکه سورو نه یو خوا کتل نه بل خوا او دونه سر ښکته کړی چې ګیره مبارکه د اوښې کتې سره جنګېدله داسې په عاجزۍ راځي او په ډېره خوش اوازۍ د قرآن شریف تلاوت کوي ډېر عجیبه انداز سره د قرآن د دې آیتونو تلاوت کوي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا دا تلاوت کوي چې د الله مدد کله راشي ګوره اشاره دې ته کوي چې پروردګاره دا زما کمال نه دی دا ستا مدد دی خدای تا ما سره مدد وکړه ستا امداد دی زما پکې څه دی اذا جاء نصر الله والفتح او فورا وی صدق الله وعده ما سره چې خدای کوم وعده کړی واغې پوره کړه ونصر عبده زه د خدای بندم ما سره الله مدد وکړه وهزم احزاب وحده او دې ټولو ډلو له شکست ما نه دی ورکړی رب العالمین ورکړی دا عجیب اظهار د عجزۍ د حضور پاک جون د عجزي و د نبی علیہ السلام په زندګۍ کې کبر نو د پیغمبر علیہ السلام شان د عبدیت او د بندګۍ شان هر وخت نبی علیہ السلام چې وای انا عبد الله ورسوله زه د خدای بنده مخکې رسول رسته رسالت او پیغمبري هغه چاته ملاويږي چې هغه کې کامله بندگی وي حضور پاک د الله کامل بنده دی بندگی پکې ډېر زبردست ده انا عبد الله ورسوله د خدای بنده او د الله رسول او چې کله الله معراج ته بوزي نو د رسول خطاب نه ور کوي د عبد سبحان الذي اسرا بعبده ليلا ما خپل بنده ځان ته بللی او چې کله قرآن نازلی نو بیا مستدب رسول خطاب نه ور کوي د بنده د عبد ور کوي الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا او چې کله الله وسره خصوصي د پیغمبر علیہ السلام سره ملاقات کوي خاص ملاقات داسې ملاقات چې هغه سي ملاقات په مقدس مکه او په اسمانونو کې چاتم نه دي نصیب شوی الله خاص ملاقات کوي نو بیا الله د رسول لفظ نه استعمالي د عبد لفظ استعمالي پروردگار ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى نو عبدیت دا د پیغمبر علیہ السلام خاص صفت دی رسالت د پیغمبر علیہ السلام بهترین لوی مرتبه ده لوی مرتبه چې رسول الله دی او زمون په دغه ایمان دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله مبارک رسول دی پیغمبر دی او رسالت او د نبوت دا عظیمه رتبه او مرتبه چې ملاو ده او سید الرسل او فخر الانبیاء لقب ملاویږي او امام المرسلین د پیغمبرانو د امامت لقب ملاویږي دا په دغه کامل عبدیت او بندګۍ ځکه هم تم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ځان کې بندگی پیدا کړه کامل بندگی خدای ته رب وای ځان ته بنده وای الله ته لوی وای ځان ته کمزوري وای په دې بستا مرتبه چتی دا یو مثال بدر کوم د غنم دانه د جوار دانه چې دا پزمکه کې روغه سالمه پرتی بوټي نظر غونې کدا په تا واغشتو درې خمو ټوکړه کې دی وتړله او خوشبوئی دې تاو کړله او بکس کې خودا یو دانه د هیڅ شی نه دی لیکن چې دا دانه زمکه تور رسیدو دا خاور شو
او دې خپل شکل ختم کو او دا په دې اوبو کې خټه شو خوره شو دینه بس سلو زردانی جوړيږي دینه بخکلی بوټي جوړيږي دا به میوه کوي کومه دانه چې ځان خوري کې دینه به میوه جوړيږي چې ځان خوري کړي نیو مغه سره روغ پردي دې به سم نه جوړيږي ځان به خوري کې بندګۍ کې انسان دا تندیز مکه لوړي بندګۍ کې انسان دا بهترین لاسونه په خورو کې دي بندګۍ کې انسان الله ته زاری کوي واجزي کوي نو الله کمال ورکوي من تواضع لله رفعه الله کتب میونی والغواړي او ته کامیابی حاصل الغواړي ځان به خوري کې کبر منه کې بچی د پلار کبر نه مني پلار د زوی کبر نه مني خزه د خاون کبر نه مني خاون د خزه کبر نه مني رب العالمین به بنده کبر سو مني لوی څوک نه مني دچا الله به سو مني نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفاتم دقه دی په دغه صفات مکه مکرمه کې داخليږي پړې خوشاوازه لګیا دي اذا جاء نصر الله والفتح صحابه صفات کې د پیغمبر د خوشالحانه ډېر خوشاوازه سره لګیا دي اذا جاء نصر الله والفتح کله الله مدد راشي او فتح راشي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا تبوين داخلك ډلې ډلې به اسلام کې داخلي مکه مکرمه کې چې څومره کافران دي ډلې ډلې را روان دي ابو سفیان چې کله راغی مکه ته حضور پاک لا پلار را روان دي ابو سفیان خو تیر جمعه درته ویلو نبی علیہ السلام نه امن واغشته وی دا ابو سفیان که څوک ستا کور ته داخل شو هغه د امن دی او که څوک خپل کور ته دا وی صاحب د ما کور را کوټه ټول پکې نه ځایږي وی خچ څوک د بیت الله جمعه ته مسجد حرام ته راغی غم په امن وی صاحب جمعه تم را کوټه دې ټول پکې نه ځایږي وی چې چا ځان پس خپل دروازه بند کړو ټوپکې تورې وانه غشتا غشې وانه غش هغه زمانه وسله دام په امن نو چې څنګه راغی پروپاګاندا خو د مکه خلکو ته راغون شو ابو سفیان څه حال دی وته وی حال دا دی چې محمد صلی الله علیه وسلم پر لوی طاقت کې را روان موږ داغه مقابله نشو کولی درې خبرې دي درې خبرو کې سلور خبرې کې لومبه خبره خدا چې اسلام راوړي مسلمانان شه خبره خدا چې مسلمانان شه دویمه خبره څه ده که نشه مسلمان دي راشه زما کورته په امن به ما د لمن غشت دي او که زما کور کې نشه نو جمعه ته راشه په امن بشه او که جمعه تم نشه راتله ځان پسې دروازې بند کې خزیره له هندا خدا عتبه د عتبه یو وخت کې سردار و د مکه بدر کې مردار شو او ډېر جوشیله خزه د مکه مو په جنگ احد کې د حضور پاک تر سره سن لیکلي هغه هندر علی د خپل خاون ګریو نیو ابو سفیان دغه د ګری نکله کو نیو او چې کله هندې د ما خاون پاگل شوی لیوانی دی وای دماغ خراب دی دا خبره چې بالکل اون منه اسم نشته د موږ مضبوط قوم دی په موږ سو کملې نشي کولې دا لیوانی دی پاگل دی ته وی ګډه وړې ته لیوانی شوی دماغ دی خراب شو د مکه سردار او دا د بغیرته خبره کې دا څه سخت وته لګیا ده او ورته وی هندیتا وجاء محمد بقوه صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله په ډېر طاقت کې روان دي رأيته بعيب په سترګو مې ولید لا يدان لاحد چاله طاقت نشته چې داغه مقابله کې ودرېږي هیڅ طاقت نشته ده چا بالکل او ذکرت لنوزا ادخلي الدار كورتا لنوزا او اغلقي الباب دروازه دې بند کا ارسلي لحيتي ګره مې پرېدا فقال لكن ليونه ته ځنه خلکو ابو سفیان ستا کور کې مونږ زیګو په خپل دروازه بند کړي بس نور خبرې نشته امن ما غشتره فورا جنگ طاقت بالکل نشو لري اسلام کې مو خیر دې کوم وروړو کني بد دغه چلو کې ډلې ډلې راځي مسلمانۍ چې کوم داسې کسانو چې هغه د نبی عليه السلام سخت دشمنان لکه ابو جهل و اکرمه د امرستو مسلمانۍ کې قصه ده تکو امیه د عتبه د امیه زوی صفوان مسلمان شو نو الله نبی عليه السلام ته بیا سوي دا نه وی چې کبر کوا دا نه وی چې بیا مټه وه صحابه ته وی دا نه وی چې خپې قدمونه نږدې نه داخله فسبح بحمد ربك واستغفر دا الله سبحان الله وای دا خدای حمد وای الحمدلله وای دا الله نه بخنه غواړي معافي غواړي انه كان توابا کس غلطه ملته د نشي الله بیره توبه نو په خوشوازه د دې تلاوت کوي او د دې بل آیت کوي انا فتحنا لك فتحا مبینا انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ليغفر څنګه شو آیات مې شو
انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عظيما. دا دی آیات تلاوت لگیا دی نبی علیہ السلام مکه مکرمه تر دن نشو چې مکه دوس د خدای نظام دی کنه. یو وخت کې تنها روان دی مکه کې ځای نشتا او پټ الله پټو باسي بل خو الله پاک بداسي شان نه دنک. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې کو وعده وسره کړی و والذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد ولم بدي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دا خدای فضل او احسان. مکه مکرمه ته دن شو چې څنګه را دن شو نبی علیہ السلام مکه مکرمه ته فورن سکی د ام هانئ د تر لوري و د علي صاحب خور دغه کور ته لاړ طورا لومبه الته غسل کوي لمبل چې لمبل ام هانئ رااله د تر لوري د معراج ته چې نبی علیہ السلام تر دې کور نه تلو وته دا الله رسوله وې زما دولي ورونه دي ما ولا امن ور کړی دي کافر دي او زما خپل د مور سکر اورې زوی علي هغه نه پری دی وی وجنه مې څه صورت تیر دی نبی علیہ السلام ته قد اجرنا من اجرته یا ام هانئ تا چې چاله امن ور کړه زمون په امن دي علي وته سم نشي ویل اولم بل نبی علیہ السلام د دې پکور کې لومبه سکی اترکات نفل وکړل د الله د رضا لپاره صلات دوحه ور خدای تعجزي کوي اترکات نفل وکړل. دې وجه نه زمو علماء کرام لیکي چې ولاقد مسلمانانو په قبضه کې شو فتشي جشنونه ما مناوه بربندتوب مکوي دمه مګډاوي نفل وکي الله پر رضا شي. اترکات نفل وکړل دینه پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت عثمان حضرت علی رضی الله عنهم چې کوم علاقم د کافر قبضه کړي د فتح کړي د نو دغه سنت تازه یاد تازه کړي نفل کړي اترکات نفل وکړل. نفل نه پس نیغ لار شعب ابي طالب تا د ابو طالب درو نه غلطل خپل کور ته نه دا هغه درو چې یو وخت کې په مکه مکرمه کې د حضور پاک خلاف د ټول مکه کافرانو بایکاټ کړو. 3 کال رسول الله مبارک سره د خپل مرګرو په دا دره کې دی 3 سال دا واقع ما ویل ده او په دې 3 کال کې نو سره چا خبرې کړې دي نه په چا سلام چولې دي نه د سلام جواب چا غشته دي نه چا په څه خرڅ کړې دي سوشل بایکاټ مکمل دومره غریبانان مجبور شو په دا دره کې چې داونه پانه به خړلې او ماشومانو چې به جړل نو د سارو سرمنه به وبو کې واچولې به خټ کولې نو هغه وببا سرمن خو لکټینګواله پیدا کړي نو په ماشومانو به غوبس کړي او دا ظالمان کافران بدل د درینه بار به وتناستو نو چې ماشومانو بدلوګنه جړل دی بلاسونه ټپولو خندل به وګوري. په دغه دره کې ابو طالب کافر دی خو په دغه دره کې وسره دی ردی 3 کال مسلسل په دې دره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مرګرو تیر کړی دي. نیک التلار الله اکبر الله یو وخت دلته موږ د لوګي د لاسه دیرو موږ سره خلکو بایکاټ کړو د مکه خلکو او دلته موږ دیرو رب نن دې هغه فضل وکړي چې موږ ته د مکه والا کړه هم په دا دره کې دستا شکریا ادا هغه شی به ابي طالب تلال او حضور پاک پکې وخت تیر کو پکې وې سب تب کم ځای چې ما کفته چې صحابو ته مخ کې تپوس کړو نو کم ځای به قیام کې وې په شعب ابي طالب کې الله شکر ودا کوم دا دربونه دلته ما خوللې دا ما قوم دا دربونه خوللې دي او دلته کې لوګي تیر کړی دي د لوګي جلاګانې مو کړی دي نن با الله ته د الله د فتح جلاګانې په دې دره کې کو الته تخیمه خشي والته الله الته دمو کړه او دمینه پس فورا راغی بیت الله شریف ته لومبه د بیت الله طواف کوي او دغه بیت الله طواف وکړو 360 بوتان د بیت الله نه غیر چا پیرا په مطاف کې چې داخله طواف کوي مطاف د کې 360 بوتان دي او د اسباجي د وسپنې د سټیلو او لاندې وی خونه د هغه په پیتلو په تانبک لک شوی دي دومره سخت او بعضی د کانو بوتان دي بعضی غټ بوتان دي بعضی واړه بوتان دي ټول چې دی په طواف کو پاغه بوتانو بلا سونه راخل چې دا مخدایان دي چانه به ځامن غفتل دا بزوی راکې چانه به مال غفتو دا قطعت صالح ختمي مال برا کوي چانه به جوړېدل د بیماری غفتل دا به بیماری زما جوړي چانه به په جګړه کې امداد غفتو دا به زمونږ چې دنه مدد وغواړو جګړه به زمونږ ختميږي چانه به خځه غفته چانه سو یو ته ځان خپل کارونه سپارلو
نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو چوکه ده، هغه چوکه راواغشته، یو بوت له به داسې ټس ورکړه او بیا فرمیل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق راغی باطل ختم، باطل به ختمېږي پاتې کېږي به نه. او چې چوکه به یې وړه بوت په خپله سرنګون را پرېوته، حالانکې هغه بوت داسې کلک و چې په دیکوم چا نه شول ورکولی. یو ټس سره به بوت مات شو، ټوټې به شو پرېبوت، بل به مات شو ټوټې به شو پرېبوت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم طواف وکړو او طواف نه پسې به بیت الله ته داخلېږم. دروازې ته یې چابي راوړه، چابي ته واغېسته. عثمان یې راوغوښته، وی چابي راوړه. عثمان وی یاد دي شي چې کله مې هجرت کاو، عثمان یې ځان لکه وی عثمانه وی زه د مکې مدینې منورې ته هجرت کوم، پته نشته چې بیا به زه دې مکې ته راشم او که به رانشم. دا بیت الله به زه په سترګو بیا ووینم که به ونه وینم. یو درخواست ته کوم. څه وی؟ وی دا چابي راکړه، د شپې به زه راشم او دا بیت الله به کوله وکړم، یو 2 رکعاته به پکې خپل خدای ته وکړم، لږ به ورته وجاړم. وی ظاهره خپل کار کوه. عثمان خو کافر و هغه وخت کې. زه خپل کار کوه، تاله چابي در کوم، تا بیت الله ته دننه پرېږدم. وی مه کوه، ارمان مې دی دړو. دا بیت الله ستا نه دی او نه د چا دی، دا د الله دی. زه د الله بند یم، دین ستا جدا زما جدا. تا ته خو زه نه ویم که نه، خو ما ته د خدای دا کور کولو که لږ دننه ور داخل شم. ځه خپل کار کوه. وی ښه عثمانه یو ټیم به راشي چې دا چابي به ته ماله په خپله راوړې، دا مر به ما ته په خپله کولاوې او زه به ور دننه کېږم. ځه اوس دې پکې ځای نشته د ناستې او ته غټې غټې دعوې کې. حضور پاک وجړل، ته روان شو. یو هغه وخت و عثمان یې راوغو دلته راشه، چابي ته واغېسته. وی عثمانه یاد دي شي درته مې ویلي چې یو وخت به راشي او چابي به ماله راوړې، دروازه به کولاوې. وی یو صاحب وی کولاو که دروازه ځان ته کولاو کړه چې وی کتل دننه بیت الله کې بوتان دي. د ابراهیم علیه السلام بوت دی، د جوارې غشي ولا لاس کې ورکړي چې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوت دی. بخاري شریف کې راځي د جوارې غشي لاس کې ورکړي چې دا جواری بدوي کولو موږ ته د جواری ښودل. حضور پاک وی دا بوتان راو غورځوي، که د ابراهیم دی او که د اسماعیل دی علیهم السلام. بیت الله پاک کې بوتان یې وغورځول، را بار یې کړل او وی قاتلهم الله، وی خدای دې د مکې دا کافر هلاک کړي. وی دوی ته ښه پته ده چې نه ابراهیم جواری کړی ده او نه اسماعیل علیهم السلام. جوارګر نو د خدای پیغمبران. ټول بوتانو نه بیت الله را صفا که دننه او د زمزم په اوبو یې ووینځې، د زمزم اوبه یې وړلې بیت الله دننه صفا که را پاکې که. اوس هم دا بیت الله دننه دوی کال کې یو ځل غلاف ور بدلی او د زمزم په اوبو یې دننه باریږي. دا هغه طریقه ده چې ووینځه نبي علیه السلام ور دننه شو. حضرت بلال ورسره دی، حضرت اسامه ورسره دی، ګڼ صحابه ورسره دي. 6 ستنې به په هغه وخت کې د بیت الله شریف په دروازه چې ور دننه شو نو لومبې صف ستنې پرېښودې، اخري ستنو له لاړ، د 2 ستنو په منځ کې حضور پاک 2 رکعاته نفل وکړل او بیا ته واپس راووت. چې راووت صحابه ورننوتل، حضرت عمر ورننوت، بلال ته وی نبي هم کوم ځای مونځ کړی دی؟ وی دغه ځای کې 2 رکعاته نفل کړی دي. بار راووت بیت الله کې مونځ وکړ. چې بار راووت یو خشته ښکلې تقریر یې وکړ، دنیا ورته راجمع ده، خلق خو په امن دي، مسلمانان هم دي او کافر هم دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټولو ته یو اعلان وکړ. اعلان یې داسې وکړ، وی نن مکه مکرمه الله فتح کړه، الله ما سره مدد وکړ، دا زما کار نه دی، الله ما له مکه مکرمه فتح کړه. نن نه پس په مکه کې شرک ختم، د یو الله عبادت پکېږي، د بل چې عبادت په نه کېږي. او خلکو ته نصیحت وکړ، وی د جاهلیت د زمانې چې څه جهالتونه دي هغه نن زما د خپل لاندې پراته دي، بس ختم. نن نه پس به د جاهلیت د زمانې کار نه کېږي. د یو په ګناه به بل نه وجنې، غلا به نه کوې، ډاکې به نه کوې، جرمونه به نه کوې، ورورولۍ ژوند به تېروې یو بل سره. او بیا یو عجیبه اعلان وکړ، یو ناشنا خبره یې وکړه ټولو ته مخامخ، وی چې زه تاسو څه خیال دی، زه به تاسو سره څه کوم، ما متعلق مو څه خیال دی، زه د سره څه وکړم. سهیل د مکې د کافرانو یو لوی کافر و او دا هغه کس و چې د حدیبیې په صلح کې د هغې نماینده و د کافرانو. وی ما متعلق هم څه خیال دی، ما افعل بکم، زه به تاسو سره نن څه کوم. او ورته وی انت خیر اخ وابن خیر اخ، وی ته زمونږ ډېر ښه ورور او زمونږ ډېر ښه ورواره.
وی هم دقسې ده چې دا تا کوم ګمان وکړه هم دقسې ده. او زه نن تاسو سره یو سلوک کول غواړم، هغه سلوک چې یوسف علیه السلام د خپل ورونو سره کړی، هغه سلوک د سره کوم. ګور عجیبه اشاره ده، مختصر الفاظ خو دریاب کوزه کې بندول. هغه سلوک زما څه دی؟ هغه دا دی چې لا تسریب علیکم اليوم، هیڅ قسمه ملامتیا په تاسو نشته، ده ختم. که چا ما سره جنګ هم کړی دی بخلی مې دی، که چا په ما باندې غزار کړی دی او زما مخې زخمي کړی دی، زما غاښې مات کړی دی، معاف. انتم الطلقاء، زه آزاد یې، معاف یې، اسم نشته. پیسې به هم دقه تمم تا نه لرله، هم دا تمم لرله. صرف یو څو کسانو چې هغې ډېر ظلمونه کړي، د هغې متعلق نبي صاحب اعلان کړی چې دا خلک مباح الدم دي، دا به وجنو، دا پرېږدو به نه. دا هغه یو څو کسانو په هغې کې د هغې دپاره مکمل اعلان کړی چې دا به پاتې پرېږدو به نه. یو په هغې کې ابن خطل چې دی مسلمان شوی و، بیا واپس مرتد شو او ډمې ساتلې په مکه مکرمه کې، بیا ډمې ګډولې او د پیغمبر علیه السلام په بدو کې اشعار جوړ کړي، هغې به هغه نظمونه وي او خلکو به لاسونه پړقول او خندا به یې کوله نبي علیه السلام پسې. یو حویرث و، یو دوه ښځې وې ساره او قریبه، دا کسانو او یو څو کسان نورو چې دی به چا به ګډا کوله د پیغمبر اسلام خلاف، ګډا به یې کوله او د نبي علیه السلام په خلاف به نظمونه وي او خلک به ورته راغونډېدل او چا به دا ډمې ساتلې. د دې متعلق اعلان کړی چې دا به نه پرېږدي، چې د پیغمبر یې هتک کړی دی، هغه مباح الدم کړ چې د حمله کې، او باقي نور مسلمانان شو. اکرمه د ابو جهل زوی دی، د لوی دشمن و د نبي علیه السلام، او د ابو جهل لوی دشمن و، دی لاړو تښتېد چې ځم یمن ته. ښځه یې راغله نبي علیه السلام له، ام حکیم یې د ښځې نوم و. وی صاحب زما خاوند اکرمه سره څه وکړم، امن ورکې؟ وی بالکل. ابو جهل وی بالکل امن ورکو، راوالې. ښځه ورپسې لاړه، ښځې ته خو یې الو وی زه سترګې نشم لګول او زه نبي علیه السلام نوم یې ډېر په بدو واغېسته، زه به د هغه تابع کېږم. لاړ چې لاړ اتفاق ته ګوره دریابي کشتۍ ته وختل. کشتۍ چې د جدې د ساحل نه لږه روانه شوه، لار کې پې طوفان راغی. داسې طوفان راغی چې کشتۍ په مخه واغېسته. د چغې والې خپلو خدایانو ته لات او منه او عزات ته خوند یې ونه کړ. اخره کې الله ته چغه وواله او یا الله که زه دې بچ کړم نو بس دا مې تا سره وعده ده چې زه ځم مسلمانېږم. مرګ چې په سړي راشي که نه، مرګ پرې راغی. اتفاق ته ګوره خو چې الله ته چغه وواله او دی یو وعده وکړه چې الله که زه دې بچ کړم زه مسلمانېږم. کشتۍ ټیک شوه. دې کې ښځې ته چا ښځې نه چا تپوس وکړه، ښځې چا نه تپوس وکړه، اکرمه څه شو؟ وی هغه کشتۍ کې وختل او کشتۍ هغه د په غولی کې ګیره ده. بس دې فورا بله کشتۍ په کار یې ونیوله، وی دغې کشتۍ پورې مې ورسوه. هغه کشتۍ له ځان خو دغې وخت کې هغه هم چغې والې وې، الله ته یې سوال کړی و، وعده یې خدای سره کړی و، منښته یې کړې وه او دې کې دا ښځه ام حکیم هم ور ورسېدل. ای اکرمه وی ښځې ته راپسې څنګه رالې؟ وی ښه خبر مې دله راوړی دی. وی څه خبر دی؟ وی ما دله د نبي علیه السلام نه امن اغوښتی دی. ښځې ما خو خدای سره وعده کړې ده او ما له به امن راکړي. را روان کړ د حضور پاک شان ته ګوره کړ، عجیبه شان دی. صحابه راغون کړل، یو خبره درته کوم، که بل څوک وی به چې دا کلمه چېرته جم دی پرېږدم، د خو زمونږ څونه خلاف او دشمني کړې ده، د پلار د ما څونه دشمني کړې ده. د هغه سړي زوی نه دی چې د ما په شا باندې لرې اچولي، دې چې ته معاف کېږي. لیکن حضور پاک ملامته کړې خو به یو که نه چې اکرمه ده امن مې درکړه خو څونه ظلمونه دې کړي دي. پیغور خو سړی ورکوي که نه. حضور پاک د راتلو نه مخکې صحابه راغونډ کړل او کېنول. وی یو خبره درته کوم، وی اکرمه د ابو جهل زوی را روان دي مسلمانېږي، یاد وساتئ چې د هغه مخکې د هغه پلار په بدو یاد نه کوي. بس نن نه پس به د ابو جهل نوم په بدو نه یادوي، اکرمه به پې خفه شي، زوی به پې خفه شي او ټول به راتلو سره هرکلې او خیر مقدم کوي، ودرېږئ به ورته. د چې راغې په رپېدو دی چې ښځې خو راوستم، ولې دشمن خو دشمن له دوکام ورکوي که نه، هغې ته خو د حضور پاک نور حالات نه دي معلوم. چې څنګه راغې نبي علیه السلام ورته مسکی شو، مرحبا یې ورته وي، مرحبا سهلا و اتیته سهلا مرحبا اهلا و سهلا، په خوشحالۍ راغلې.
خزه تراله فراخ خزه تراله وی د الله رسوله ما ته امن شته یو خزه چې سره طبيب ټکی ده طبيب وی ما د پرسه حکم دی وی عزت خو تا نه دا ګوره په سو ناجز ہے وته وای زور نه چلے چې اب مسلمانې کې کني پرېدم دې کم دی وی نه اکراما د ډېر بوتانو عبادت ټول عمر کړي زه دې د یو الله عبادت ته بلم یو خدای عبادت ته بلم خو خدای اوس پله زما دعوت قبله هم نه قبله هم ما د امن در کړی دی وی بالکل قبلهم اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله د دې خبرې کوي ورکوم مال بوتانو سره نکړه مال ته چې دریاب کې ګیر شم چې ورته والي سم دی ونه او چې یو الله ته چې غواله زی بچ کړم وعده مې خدای سره کړی دا او دا منم کې ته د خدای رسول بس خبره ختم اکرامه خدای مسلمان کو صفوان ابن امیہ د امیہ زوی هغه امیہ چې د حضور پاک لوی دشمن او حضرت بلال سره به ظلمونه کول داغه د صفوان داغه خزراله وی د الله رسول زما خاوند به امن ملو بالکل ملو ام تختې دلو ام کشته کې سورو او بل خواته خزا ور پسې لار راي وسته داغه ایمان هم قبول شو ام خدای پاک مسلمانان کو عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح دا مسلمان شوی او واپس کافر شو مرتد شو د دې متعلق نبی رسول الله اعلان نو کړي چې فورا یو صحابي را وسته وی صاحب د عبد الله ابن سرح دی اوه دا خو دې داسې وخت کې راوځ دا خو مرتد شوی دی وی صاحب امن مې ور کړی دی وی ته امن ور کړی دی یو څه زړه څنګه دی وی صاحب مسلمانېږي ډېر خدا اسلام راوړ هغه تم خدای پاک معافي وکړه مسلمان شو حضرت عکرمه د ابو جهل زوی چې کله مسلمانېږي سوای چې مسلمان شو وی د الله رسوله انا مسلم ومهاجر ومجاهد مسلمان مم مهاجر مم هجرت بام کوم هجرت مې اوسم کړي ور عالم هجرت بام کوم مجاهد بام لا خدای عجیب مجاهد ته جوړ کوم بیا سوی نبی علیہ السلام ته وی اسلام خلاف می د دنیا پیسې او مال لګولې دي چې څومره مال او دولت ما د اسلام خلاف لګولې دي د الله رسول د بیت الله مخ کې درته اعلان کوم دا غي دوچن مال بزه د اسلام په حمایت کې او د کفر خلاف لګوم څومره جنگونه مې د اسلام خلاف کړې دي نن به هغه مر جنگونه د کفر خلاف کوم نامه قصته د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا زمانہ کې نبی رسول ابوبکر صدیق بعض خلک مرتد شو دغه خلاف د جهاد امیر کړ او بیا د اکرامه یو جهاد او پاغه کې بیا شهید شوی هم دي سموده د حضرت ابوبکر صدیق په زمانہ کې یو جهاد کې شهید هم شو نبی رسول الله چې طواف وکړ صفا ته لار صفا غونډه ته وخت صحابه را لوي سیب یو مسلمانی ګره ایت الناس يدخلون في دين الله افواجا دل وسیب خدي مسلمانی خدي بیعت کول غواړي وی دا څه وکي چې دا ټوله خدي یو کور کې جمع کړي زه درځم ټوله خدي یو کور کې جمع کړي چې جمع شوي غټ کور کې حضور پاک ورغه وی یو پکې مشرکه یوې خدي سره زما خبري بداسي ویل کټولو سره بیبي عائشه صدیقه وی چې تاسو ته چا دا اطلاع درکړه چې پیغمبر علی السلام خزو سره بیعت کړی دی نو ګورې د جبه بیعت کړی دی ما مست يده يد امراه قط پیغمبر علی السلام چته پر دې خزل لاس نه دی ورکړي اجنبی پر دې خزل لاس چرته حضور پاک نه دی لګول نه دی کړی بیعت کړی دی بیعت د طریقت بیعت د جهاد بیعت د خلافت بیعت د اسلام دا ټول شته خدیجه مشوي یو مشرکه یو خدای په کې مشرکه حقیقت برقه په سر کړه چې د ښکارا نشم وی صاحب دا خدای زموږ مشر ده وی دې چې کوم شرطونه په دیو لګو مو دیو منی تاسو به منه بالکل صاحب حضور پاک هغه خدای ته وی لومبه وته وی خدای څوک ده خدای ابو سفیان خدای ځانې پټ کړی دی دا عتبه لور ده هند ده او ځانې پټ کړی دی ابو سفیان ولار دی چې د مکی د مشرکانو سردارو مسلمان شوی دی او ولار دی هم نه وی چې دا مې صاحب خدای ده دې پټ کړی ده نبی علیہ السلام ته لومبه شرط دا چې الله تو شرک نه شرک بنه کوي الله به یو منه دا هند خو برقه کې پټه ده وته وی صاحب دا شرط منظور موږ د بوتانو ډېرې سجدي کړې دي او موږ له سره کړې دي بس یو خدای منو وی ښا دویم شرط دا چې زنا بنه کوي دا دویم شرط او تسوي اخو د یو سردار لور ده دا وتبا په بل سردار واده ده لوی خزه ده نو دا سنې غنې خبرې کوي وته وی ته دا شرطونه ملګاوې تا ته پته نشته چې موږ د قریشو خزیو د شریف قوم سره
د شریف نسب قوم ښځې زناکارۍ نه کوي. ورته وی چې لا تقتلن اولادکن، بچی به نه وجنې. عربو کې جاهلیت کې به خلکو بچی وجل، دا رسم به ختم. او ته څه وی؟ وی ربینا صغارا، ربیناهم صغارا، ربیناهم صغارا وقتلتهم كبارا في بدر فانت اعلم فهم وانت اعلم. وی مونږ ماشومان لوی کړل نو تاراله په بدر کې مړه کړل، مونږ واړه لوی کړل نو تاراله په بدر کې چې غټ شو نو راله په بدر کې مړه کړل. اوس ته پوه شه زمونږ دغه بچي پوه شه. حضور پاک مسکی شو، وی خندل، غږ یې ونه کړ، وی خندل. خو په دې خبره باندې سوچ کې پرېوته چې دا ښځه څوک ده، ایمان راوړي، بیعت کوي، نیغ نیغ جوابونه راکوي، دا لا څوک ده، ځان خو یې پټ کړی دی. وی ښه غلا به نه کوې، ښځې د خاوند نه بعد یې غلا کوي، شی پټوي. نو دې خو ځان پټ کړی دی، خو خبره ته د خولې نه ووته. وی صاحب زما دا خاوند ابو سفیان چې دی دا لږ بخیل دی، نو که زه د ده نه څه شی پټوم هم د ده په بچو یې لګوم، دا به غلا کې راځي. بس حضور پاک پوه شو، او دا خو د ابو سفیان ښځه ده. ابو سفیان ته یې وکتل، او دا خو هند ده، پېژندی د قوم ښځه یې وکړ، رشته دار یې. او انت هند بنت عتبه، ته هندی څه د عتبه لور. بس په رپېدو شو، لاسونه یې رپي، وجود یې رپي. او د الله رسول زه هند یم، ما ځان پټ کړی چې د پتیر کې به معاف شم. خولې نه مې خبره ووته، ما ډېر ظلم کړی، خصوصا ستا تره سره حضرت حمزه سره مې ډېر زیات ظلم کړی، ځکه د هغې اینه باندې چکونه لګولي او د هغه زړه یې رایستی و، چکونه یې پرې لګولي او پوزه غوږونه او شونډې او سترګې یې پرې کړې، او دا ټوکړې یې په تار کې اچولې وې، هغې امیل کړې وې په غاړه کې او په احد کې به ګډېده. او یا صحابه شهیدان دي او دا د احد په میدان کې ګډېږي، ښځې ورته تنبلونه وایي، خوشحالي کوي. الله رسول ما ډېر انتهایي ظلم کړی، ما سر پټ کړ، ځان مې پټ کړ چې تیر کې که معاف شم. قابل معافي جرم زما نه دی چې زه دې معاف شم، خو زما نه د خاوند نوم د تیر کې ووته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي، حضور پاک له عجیبه صبر خدای ورکړی، عجیبه فراخه زړه خدای ورکړی، تنګ زړه نه و لکه زموږ د خلکو بچان دی، کلاو سینه ده، لوی زړه دی. په هندي چې دا ما کم شرطونه وې ته منې، وی او بالکل. دا مرګري خدای دې مني، وی او زه وی معافي. او بیا سوي عام اعلان کوي الاسلام يهدم ما كان قبله، چې اسلام نه مخکې په کفر کې دي هر څومره ګناهونه کړي دي ټول درته معاف. هندا وته سوي وی دا الله رسوله وی نن نه لک سات مخکې ستانه د مخ نه زیات مبغوز مخ بل چا مانو لیدل، زما ډېر بدی شوې، ډېر نفرت مې ودن. نن اوس دی وخت کې ستا د مخ نه محبوب ترین مخ ما ته بل نه ښکاري، ما ته ډېر زیات خوښې، ما ته ډېر زیات ګرانې، ما ته ډېر زیات قدر منې. بس او نن نفس به زه ستا په ما باندې چې څه قدغن او شرط راځي، زه به ستا د خپل الله او ستا تابعداري به کوم. ښځو ایمان راوړه، مسلمانان شوي. وحشي ابن حرب کم چې د حضرت حمزه قاتل و په احد کې هم راغی، هم خدای پاک مسلمان کو. درې کسانو په مکه مکرمه کې ناستی، ابو سفیان، عطاب او خالد، دا درې واړه ناستی. نبی صاحب خو امن ورکړ، دی غاړه کې ناستی. د عطاب د نورو دواړو ته وایي یاره وی خره چې پلار مې مخکې مړ دی، چې دا منظر خو د مسلمانانو د مکې د فتح نه وي لیدلی، شکر دی چې دا دی ونه لیدل، دا د بېعزتۍ ژوند دی زموږ ونه لیدل، مخکې مړ دی. هغه خالد ورته څه وایي یاره ډېر د بېعزتۍ وخت دی، او زه خو که په ژوند جم دی، په ژوند جم دی، ما ته خو د نبي هم نوم یې واغی، دا مخ مې د بدي شي، د دین او اسلام مې بدي شي، چېرته به زه مسلمان نه شم. د ابو سفیان ورته څه وایي وی لکه تم څه وایه که نه، وی زه خو غږ نه کوم، زه یېرېږم که د خولې نه مې خبره ووته دا کاڼي وتالوئ، زه خو غږ نه کوم که د خولې نه مې خبره ووته دا کاڼي وتالوئ. نبي علیه السلام راغی دې درې واړو هغلته طواف کوي، دوی هغلته لرې ناست دي، راغی ورته کېناسته، وی تاسو درې واړو چې څه خبرې وکړې ما ته الله را ورسولې، ښه
تا دا خبره وکړه، دا خبره وکړه، دا خبره وکړه. عطاب پاسېده، وی دا زاره وی زما د الله په ذات قسم چې ته د خدای رښتونی پیغمبر یې. مونږ خدا خبره اوس دلته پټې وکړې یو بل سره، ته خو زمونږ نه بلا لرې وې، دا ته چا خبره کوي؟ خپل رب، خپل الله. بس وی پته ولګېده چې د خدای رښتونی پیغمبر یې. درې واړه خدای مسلمانان کړل. او نبی علیه السلام ته ګوره چې درې واړه مسلمانان شو، هغې عطاب ته وی ته مې د مکې ګورنر مقرر کړې. زه د مکې امیر ته شوې، ګورنر ته شو. چې فتح شوه وی بانګ به اوس ویل غواړي. حضرت بلال رضی الله عنه ته وی بانګ ووایه. عجیبه انصاف دی که نه؟ حضور بلال نه چا تپوس وکړو ستا زړه کې دا تېرېدله چې دا لومبې بانګ به په بیت الله په ما وایي؟ وی نه. ولې؟ ما وی چې ابوبکر شته لوی شخصیت دی، علي صاحب شته نږدې رشته دار دی، زما نه ښکلې ښکلې خلک، زه خو یو غلام یو عجز سړی. دا لوی منقبت چې په بیت الله کې نه لومبې بانګ ویلې کېږي. دې نه مخکې په بیت الله کې بانګ نه دی ویلې شوی. دا چېته مال را کوي. لیکن د پیغمبر علیه السلام انصاف بلال ته وی، بلاله بانګ به هم ته وی کم ځای به وی؟ الله رسوله چې کم ځای تا حکم وکړو وی د بیت الله سر ته به خېږي او د دې د پاسه به بانګ وی. د توحید لومبې اواز به ته دلته کېږي. حضرت بلال د بیت الله سر ته خود لومبې بانګ ویلې کېږي. دا لس کاله د بانګ د مشروعیت نه پس دا لس کاله کې بیت الله کې بانګ نه دی ویلې شوی. 14 کاله د پیغمبر علیه السلام د مکې په دور کې بانګ نه دی ویلې شوی. بانګ وایه. بانګ په مدینه منوره کې مشروع شوی دی. بلال بانګ شروع ډېر په خوش اواز دی. مکې هسې وجړه کوله. ماشومان واړو هغې پېښې کولې. واړه خو د هر چا پېښې کې یواز ورته ناشنا ولګېد. نبي علیه السلام یې دا واړه راونیسئ. نورو وړو کور ته منډې کړې، یو یې پکې راونیوه، ابو محذوره نوم هغه یې پکې راونیوه. نبي علیه السلام له یې راوسته. وی شابه تا چې دا پېښې کولې د عربو حافظې ډېرې مضبوطې وې، وی دا ماته شابه وایه. نبي علیه السلام ولې په دې سینه داسې لاس راښکه او په دې سر یې ولې لاس راښکي. بچې شابه وایه دا پېښې چې دې کولې. هغه وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. شابه مخکې مو وایه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. وی بچې دا یو ځل بیا ووایه، په زور یې ووایه. هغه غلی وی دا اشهدو دا کلمات لږ په زوره ووایه. نو هغه په زوره وی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. وی خلاص کا اخره پورې حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. ابو محذوره وی چې دا د کلمې شهادت را باندې په بانک خو دو د اشهد ان لا اله الا الله دی، دو د اشهد ان محمد رسول الله دی. په مې سلور زلوي وی چې دغه مې اوې ویړه ته اسلام وردن نشو. پسینه را لاس راخو، په سر را لاس مبارک راخو. وی دا نبی علیہ السلام د لاس هغه اثرات مې په داړه کې محسوس کړل. مې چې الله رسول زه مسلمانېږم. ډېر ښه د مسلمان شو. وی دا سیوکا ته مې د مکې مؤذن مقرر کړی. بانګ به ته وی او چې دا سنګ بانګ دی وی داسې به وی اشهد ان لا اله الا الله به دوه ځله رووې، دوه ځله به یې په زوره وی. اشهد ان محمد رسول الله به دوه ځله غلی وی، دوه ځله به یې په زوره وی. دقسې بانګ به هغه مؤذن مقرر کړه مکې مکرم. بهر کیف ابو بکر صدیق رضی الله عنه زوی دی، پلار دی ابو قحافه سپینګری. الا په مکه کې مسلمان شوی نو ای راوست نبی علیہ السلام له. ابو بکر صدیق ته مټه نیولې دی بوډا پکونټه. ویسه پلار مې راوست ابو قحافه مسلمانېږي. حضور پاک وته سوی ابو بکر خو عجیبه سړی. یا ابا بکر هل لا ترکت الشیخ فی بیته حتی اکون انا آتیه فیه. ای ابو بکر دا دی ولې راوسته؟ دی به د کور کېنولې او زه به وله ورغلی وم. الله دله به کور ته زه ورغلی وم. هلته به مو ته ایمان پیش کړو او ته یا رسول الله هو احق ان یمشي الیک من ان تمشي الیه انت. وی الله رسوله دی مناسب دی چې تعالی راشي ته بوله نه دی. ام خدای پاک مسلمان بهر کیف حضور پاک ګوره هغه ابو لهب چې پیغمبر علیه السلام باندې لومبې غزار پکانی د کړو په صفا غونډه تریو
او 2 زامن د حضور پاک 2 لونه هغې ته په نکاح وې هغې پې پرېښودی دا څومره لویه خبره ده لیکن حضور پاک ودرېده وی هلکه وی ماله عتیبه او معتب راولې ابولهب بچي څه شو وی صاحب تښتېدلي دي وی راولې دوی تلي وه هغه عرفات ته رسېدلي هغه ځای نه راوستل چې راوستل حضور پاک ورته وی هلکه څنګه مو خیال دی ایمان نه راوړی تر بچو هغه هم خدای مسلمانان کړل عجیبه ده که بل څوک یې څو څپې خو به تیستی او بیا یې راوستل بیت الله ته دواړه د ځان مخکې ودرول او لاسونه الله ته اوچت کړل د دعا دپاره د دواړو په اوږو یې لاسونه کېښودل او الله ته یې سوال وکړو د دغه دواړو تر بچو دپاره حضرت معاویه رضی الله عنه په دغه موقع مسلمان شو ګڼ خلک مسلمانان شو مکه مکرمه مکمل دا مسلمانان شو بعضې کسان پکې دو چې د زړه نه نو مسلمانان لیکن هم بیا وروسته خدای پاک مسلمانان کړل دا مکه مکرمه خدای پاک پسند 8 هجري رمضان کې فتح کړه 20 رمضان باندې مشهوره خطبه د مکه مکرمه د فتح نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مشهوره خطبه ویلې ده او د اعلان یې کړی دی چې که نن ما په مکه کې څه لږ جنګ جګړه وکړه نو دا ما ته الله اجازت راکړو نن نه پس مکه مکرمه مکمل په امن ده د دې بوټي به څوک نه پرې کوي د دې ښکار به څوک نه شړي دلته به څوک جنګ جګړه نه کوي د پلار دشمن که چاله مخې له ورغی ګزار به پې نه کوي د مکې او باقاعده احترام ساتي هغې نه پس بیا نبی علیه السلام حنین ته طایف ته او تاس ته تللی دی انشاءالله که موقع وه نو آینده جمعه کې به د هغې بیان درته وکړو یو ملګری دی د شیر پو جاوید خان حاجي صاحب وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي او دغې خو یې دغه نه دي لیکلي د جنازې وخت ټایم یې پکې نه دي لیکلي بهر کې په الله دې مغفرت نصیب کړي خدای پاک ته وبخي مال او جایداد کې لوریانو خویندو له حصه نه ورکول ډېر لوی جرم دی ډېر لوی جرم دی لور له خور له پوره حصه ورکول پکار دی شریعت کې چې کومه حصه ده یو ملګري نیک عمل اولاد دپاره دعا غواړي الله دې ورله نیک عمل اولاد ورکړي دم څه حاجت ته الله دې ورله حاجت پوره کړي یو سړی تلاوت د قرآن شریف کې اذان شروع شي نو که نه بندی دا خپل تلاوت هم کولی شي ښه دا ده چې لږ بس دي کړي د اذان جواب دي وکړي بیا د تلاوت شروع کړي دعا وکړئ الله ته زموږ مل شي خدای کم دین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راوړی دی او د کم دین دپاره هغوی دا محنتونه کړي دي الله هغه دین هغه اسلام هغه ایمان زموږ په ژوند کې په قبر کې حشر نشر کې نصیب وګرځولي الله د حضور پاک د سنت مطابق زندگی مو نصیبه کړي یوه خبره مې راته چا وکړه چې دا لږ اعلان کا او هغه دا دی چې دا هوایي پیرنګ دا لږ ډېر زیات شوی دی ځای په ځای دا ښه شی نه دی دې نه ځان ساتل پکار دی او یو خو دا دی چې دا اسراف دی بې ځایه پیسې نن سبا کلتوسونه ګران دي او دویم دا دی چې بعضې مریضان وي هغې له هم تکلیف وي او درېیمه دا ده چې دا هوایي ګولۍ پته نه لګي دا چې ته په چا باندې ولګي نو ډېر خلک د دې د لاسه کنډم دي څوک مړه شو او څوک دقسې کنډم پراته دي دا ښه شی نه دی دا اکثر دا خادی والے په خپله نه کوي دا خلک یې ورته کوي نو دې په ځای باندې کړی ولې یو ډبې مټۍ وړه نو ښه خبره ده دا څه د فایدې شی نه دی دا ښه خبره نه ده نو دې نه تاسو هم ځان ساتئ او د دا رواج که خدای ختم کړ نو دا ښه خبره ده دا رواج د خدای ختم کړي الله که څوک مریضان دي ته ولې شفا ورکړي خدای که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي رب العالمین زمونږه فراخ روزي نصیبه کړي د حلال فراخ روزي مو نصیبه کړي زمونږ په دې محله کې دا فضل الرحمن صاحب دا غلام سرور کاکا زوی وفات شوی دعا وته وکړئ چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي لوی سفر د آخرت الله تعالی د راحت وکړي الله بچو له صبر ورکړي نور څومره مردگان وفات دي ټول د خدای وبخي الله ته زمونږ د راضي شي کم دوستان چې زمونږ د جماعت ته د راضي د لرې لرې ځای نه الله په یو قدم ولا اجر ورکړي شرعي مقاصد یې پوره کړي د فتنو آفتونو په حفاظت او په امان کې وساتي الله د بېروزګارو په کاروبارونو کې برکت واچي روزګارونه ولا ورکړي خدای چاته څه پریشانۍ وغول په خوشحالو بدل کړي د دشمندارو دشمنۍ په روغو بدل کړي او د حیا او د پردې زندگی نصیب کړي اخر وخت په خلیدا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول